لاول خو ټولو مېلمنو ته او خانجي صاحب ته سکندر شیرپو خان ته ټولو ته ستړمشي ورکړلې وایو او دې سره مې دا وعده وکړه چې دا 50 کاله ما په عوامي نیشنل پارټۍ کې تیر کړو د استمه مې نه ده کړې نه ستاسو نه کوم خو بس په یو درې ټکو ډېر زیات خفه شوی یم د هغې نه مې ورته خدا حافظ ووایي او رالم او تاسو سره په دې پارټۍ کې انشاءالله چې څومره زندګي زما یي نو زه به ستاسو په دې پارټۍ کې ولاړم که بلې پارټۍ له لاړم مخ راکړم او خان ته مې ویلي دي او بیا هم درته وایم چې زه یو فن سره هم تعلق لرم لکه بیګا کم از کم چې نی نو ما ته به 500 کسانو د بار ملک نه ټلیفونونه وکړه چېرې ډېره ښه فیصله دې وکړه د کلي د خپل قام قبیله چې 12 زمونږ کورونه دي په هغوی وګرځېدم ټول مې را لینډ ته را سیټ کړ نو رالم تاسو له نو ما به خپله دا کوشش وي که خیرې چې هغوی له مې یو قسم کار کړی دی تاسو به د خپله زندګۍ پورې یو فتوه کوم خو ما وختي خانجي ته ویلې چې صرف ما تاسو یو 2 غنټې مخکې رسوئ چې ما د ځمکې د تل نه خلک نور ایستلي ما د خدای داسې خوله او پند را کړی دی هغه یو سړی د هسپتال مخې ته ولاړ او ژړلې چې ورته یې ولې ژاړې وایي 10 کاله پس مې زوی شو هغه ماشوم موږ لږ د سترګو نه معذوره شوي داسې یو سړی و هغه د سترګو اپریشن وکړ یو 3 ورځې پس د ډاکټر پټۍ کوله وکړه وایي نظر دې ټیک شو وایي نه جي نه دې ټیک دا لاس یې ورته داسې نیغ کوي زما د لاس دا ګوتې ني وایي د لاس ګوتې نه زه تا نه ینم بیا ورته داسې کار دی که نه دا اوس زمونږ برسي ده په دې کې به موږ د خندا د ټوکو ټکالو سره حرکت نه کوو او انشاءالله چې جلسه وي دغه وي نو تاسو ګورئ چې تا خلک ته په دې ځمکو نه پراته ما اوس وختي خان صاحب ته دغه وکړله یو لطیفه یو بوډا راغی بوډا هوټل ته داسې ما ته ګوري نو ما ته وایي بیا ما یې ولې وایي مخکې ښه وي اوس ډېر خراب شوی ما یې کاکا زما شوګر دی نه په غوږونو کوڼو وایي ښه ډېر شوکر خانجي ما سره د دوبۍ یو بوډا سړی په دیر یو بوډا سړی را سره په دغه کې پاتې کېده په دوبۍ کې یوه کمره کې په ټي وي کې د پښتو ډرامه وه او ډرامه چې ختم شو بیا پکې کارټون شروع شو هغه خو د ماشومان یې ګوري کارټون نه هغه بوډا ما ته رالاړ شو ما ته یې ته ګوره دا د خدای بنیادمان دي په دیر کې مې پروګرام کوه یو پکې د خوشحالۍ نه یو پوت انداسه راکړه یو ما وله واپس ورکړه ما ته یې ولې خوښه یې نه شوم زما ښځې ته غاښونه په میز پراته یو ته دندا زه خو لږ د نظر نه داسې یو معذوره شوې غونده یم خو ما داسې یو دوه نظمونه جوړ کړي دي سره پاټو دپاره او انشاءالله دا مه وایې چې ګینې بس دا دوه نظمونه به وي او دا به چلېږي نه چې تاسو ما ته په یو په دیوال ګوته کېږدی که نه 10 منټه پس ګورئ نو ما به ورپسې داسې شی تیار کړي چې تاسو به حیران دي دا خو خیر لکه هغه ما یو دغه جوړه کړې وه هغه تاسو کو یو نظم اورېدلی هغه لال میری پتر رک یو بلا جو لیلا لاړه سندنی دا سیونی دا شهی شاباش قلندر نو مدمس قلندر نو ما بیا پې لیکلی دي مې ولاړ نشې دا ځلې بیا په بل چا پسې روکېږې بیا غرقېږې بیا وتړی ملا په څادر سینه لرې سمندر خان د شیرپو سکندر د شیرپو در په در په مونږ گزار که تندر وی لاړ نشئ
دا به په قسمونو قسمونو تاسو ته را نشر کېږي خو دلته زما نظر کار نه ورکوي ته راشه ما ته لږ وایې نو زه بیا مخې سره وایم دا خو وشو که نه دا نه دی چې د پلار او زوی د شیرخوا د پلار او زوی د شیرخوا نه ټول نه بشو نه کې نه دي راوړي که نه صافي خو چې دې زما د چشمې ځان سره یوسه ما ورته دا خو سمې دمې چشمې دي خو دا پرېم او شیشې یې بدلې کړه که نه وایي د اسکولونه وینئ اسپتالونه وینئ هم سړکونه وینئ بل خوا پلونه وینئ خان د شیرپو